أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الانعام مکی سورت ده. 115 آیاتونه لري او 60 رکوګانې لري. ترتیبی مصحفی کې 6 نمبر سورت ده او ترتیبی نزولی کې 55 نمبر سورت ده. ربط د سورة الانعام د سوره مائده سره ده چې مخکې صورت کې الله رب العالمین د توحید ذکر وکړلو، او دې صورت کې به الله رب العالمین داغه لپاره مختلف عقلی او نقلی دلایل ذکر کړي. دعوه دې صورت هم دا ده چې الله رب العالمین به دې صورت کې اثبات د توحید کې په مختلفو دلایل سره، عقلی او نقلی دلایل سره، او دارنګه رد د شرک به په ټولو اقسامو باندې او په اسمونو د مشرکانو باندې به الله رب العالمین رد کړي دې صورت کې. سورة الانعام دا ناشنا سورت ته او روایت کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وی دا په یوه شپه کې سورة الانعام نازل شوی دی او د دې د نازلېدو سره 80,000 ملایک ځمکې ته راکوز شوي دي. دا ډېر ناشنا سورت دی، خاص طور په باب د توحید د الله رب العالمین او رد د شرک کې. خلاصه هم دا ده چې الله رب العالمین به اول اثبات د توحید کوي، به الله رب العالمین د لپاره مختلف دلائل بیان کی. عقلی دلائل با اللہ رب العالمین بیان کی، دارنگا نقلی دلائل با اللہ رب العالمین رست بیان نہیں. دارنگا مختلف زجرون و کفار و مشرکین تور کی، تخویفات بور کی، زجرون باغی تور کی. دارنگا سوالات د مشرکان و په یو عجیب انداز باندې اللہ رب العالمین جواب کی. کاغی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په باره کې کوم سوالونه کړي یا د وحی او ملائکو په باره کې کړي دي او داسې نور، نو مختلف ښایسته جوابونه به الله رب العالمین دې صورت کې ورکړي. به سوره انعام دا مکی صورت دی او په نسبت د مدني صورتونو باندې آسان وي، ځکه هغلته احکام وي اکثره، او دلته د الله رب العالمین توحید او رد د شرک او هغه باندې دلایل او هغوی ته مختلف زجرونه او دارنګه اثبات د قیامت او داسې نور مسایل اکثر په مکی صورتونو کې زیات وي. د دې د وجې نه د ترجمه په لحاظ باندې او د تفسیر په لحاظ باندې دا سورتونه آسان وي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. الحمد ټول د کمال صفتونه لله خاص الله لره دي. الذي هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه، وجعل الظلمات او پیدا کړي دي تیارې والنور او رڼا. الله رب العالمین تیارې او رڼا پیدا کړي دي، که هغه ظاهري دي ورځ او شپه، او که معنوي دي چې هغه شرک او دارنګې توحید رڼا ده. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. دې جمله کې اوس زجر الله رب العالمین ورکوي. ثم الذین بیا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، بربهم د رب خپل سره یعدلون برابر ګڼي، نور مخلوقات الله سره برابر ګڼي. وهو الذي خلقكم من طين. آیات کې اوس نور دلایل الله رب العالمین ذکر کوي په خپل توحید باندې. هو الذي الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړي یاستئ تاسې من طین د خټې نه، یا د ستاسې ماده د خټې نه ده، او یا دارنګه چې د ستاسې پلار د خټې نه پیدا کړی دی چې کوم آدم علیه السلام دی. ثم قضا اجلا. ثم قضا بیا فیصله کړې دا اجلا د نیټې د مرګ فیصله یې کړې ده. و اجل او نیټه مسمن مقرر ده عنده د هغه سره، مراد د دې دویمې نیټې نه د قیامت نیټه ده چې الله رب العالمین سره مقرر ده. ثم انتم بیا هم تاسې تمترون شک کوئ. الله رب العالمین تاسې پیدا کړي یاستئ، تاسې باندې مرګ راولي، بیا هم تاسې د الله رب العالمین په الوهیت کې شک کوئ. وهو الله في السماوات وفي الارض. ایت کریمه کې اوس بل دلیل الله رب العالمین ذکر کی چې الله رب العالمین عالم ذات دی، په هر څه باندې پوهیږي. وهو او خاص هغه الله تعالی فی السماوات
تصرف کوونکی دی په اسمانونو کې یا معبود دی په اسمانونو کې وفي الارض او په ځمکه کې. دینه بعضې باطل پرسته دا استدلال کوي چې الله رب العالمین هر ځای دی. مونږ هم وایو الله هر ځای دی خو په اعتبار د علم او د قدرت سره. ګوره مونږ دا قاعده مخکې ویلې وه هر آیات کې چې الله رب العالمین ذکر وشي چې هر ځای دی نو هلته به د علم یا د قدرت خبره وي. دلته وروسته ګوره یعلم سرکم و جهرکم د علم مسله ده نو په اعتبار د ذات باندې الله رب العالمین فوق العرش دی او هر چې د قدرت او د علم په لحاظ باندې دی نو الله رب العالمین هر ځای دی علمي هر ځای دی او دارنګه قدرت هر ځای دی. یعلم پوهیږي سرکم په پټو ستاسو و جهرکم او په ښکاره ستاسو په پټو او ښکاره احوالو باندې الله رب العالمین خبر دی. ویعلم او پوهیږي ما په هغه څه باندې تکسبون چې تاسې کوئ. وما تأتیهم من آیة من آیات ربهم آیاتونو کې اوس الله رب العالمین مختلف زجرونه ورکړي دي مشرکانو ته. الله د طرف نه معجزاتو پورې دي استهزاګانې کوي اعراض کوي خنداګانې ورپورې کوي او داسې نور. وما تأتیهم او نه راځي دوی ته من آیة یوه نښه څه نښه معجزه دوی ته نه راځي من آیات ربهم د نښو د رب د دوی نه الا مگر کانو وي دوی عنها د هغې نه معرضین مخ ګرځوونکي. کلم چې د الله رب العالمین د قدرت یوه نښه ورته راشي معجزه ورته راشي نو دوی اعراض کوي. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فقد کذبوا نو یقینا دوی دروغجن کړلو بالحق حق لرا دوی حق ته چې دی د دروغو نسبت وکړلو لما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته فسوف یأتیهم نو زر د چې رابشي دوی ته انباء ما کانوا به یستهزئون انباء خبرونه ما د هغه څه کانو به یستهزئون چې دوی د هغې پورې یستهزئون ټوقې کولې دوی چې د کومو عذابونو پورې ټوقې کولې او دوی ته زر د چې راشي. علم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن اوس جواب دی یو وهم کې الله رب العالمین آیا الله چاته عذاب ورکړی دی که نه هسې تخفیف او زجر خبرې کوي. الله رب العالمین اوس دې آیت کریمه کې د هغه مثال ذکر کوي. علم یرو آیا نه ګوري دوی کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي دي مونږ من قبلهم مخکې دوی نه من قرن قومونه څومره پیړۍ او څومره قومونه مونږ هلاک کړي دي که هغه عادیانو که هغه سمودیانو داسې نور. مکناهم ځای ورکړی مونږ هغوی ته فی الارض په ځمکه کې ما هغه لم نمکن چې ځای نه دی درکړی مونږ لکم تاسې ته هغوی ته مونږ داسې ځای ورکړی او داسې تمکین او داسې قدرت هم ورکړی چې هغه مونږ تاسې ته نه دی درکړی. وارسلنا او راولېږلو مونږ السماء باران علیهم په دوی باندې مدرارن پرلپسې بارانونه هم په دوی باندې د ضرورت په اندازه باندې راورول. وجعلنا الانهار او ګرځولې وې مونږ الانهار ولې تجري چې بهیدلې به من تحتهم لاندې د هغوی نه د هغوی د دې بنګلو لاندې به بهیدلې. فاهلکناهم نو هلاک کړل مونږ هغوی لره بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغوی. وانشأنا او پیدا هم کړل من بعدهم وروسته د هغوی نه قرنن آخرین قومونه نور قومونه هم د هغوی نه وروسته پیدا کړل. نو دا یوه نمونه شوه د الله رب العالمین د عذابونو چې ګوره الله رب العالمین خلکو ته عملا عذابونه ورکړي او سزاګانې ورکړي دي. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم. ایت کریمه نه اوس بعضې سوالونه د مشرکانو شروع کیږي. دوی به ویلې خو دې پیغمبر ته دا قرآن په داسې کتاب شکل کې ورکړی شي که نه. الله رب العالمین جواب کوي که د کتاب په شکل کې مور کړی شي د ورقو د کاغذونو په شکل کې مور کړی شي نو دوی به یې مسه کي بیا به م وایي چې دا سحر دی. د دوی اعتراضونه خو دا همیشه دي. ولو نزلنا او که نازل کړی وی مونږ علیک په تا باندې کتابن کتاب یو ځای ټول هم نازل کړی وی فی قرطاسن په کاغذونو کې مو د یو کتاب په شکل باندې نازل کړی وی فلمسوه نو مسه کړی به وی دوی هغه بأیدیهم په لاسونو خپلو. لقال الذین خامخا ویلي به وی هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی ان هذا نه دی دا قرآن الا سحر مبین مگر جادو ښکاره. خو جادو دی او دا سحر دی. نو بیا به هلته دا خبرې کولې
لکه څرنګه چې وکړلې هم. وقالوا لولا انزل عليه ملک. د آیت کریمه کې اوس جواب د بل اعتراض د دوی کوي. دوی به ویل یو ملایک د راشي کنه د سره، او د خلکو ته دی وایي چې دا پیغمبر دی خبره ومنئ. الله رب العالمین فرمایي که چېرته مونږ یو ملایک را لېږلی وی نو خو بیا فیصله کوي. چا خبره نه وی منلې نو بیا فیصله د کار شوی، معنا دا چې عذاب به په دوی باندې نازل شوی وی. وقالوا اوی دوی لولا انزل ولی نشي نازلېدلی علیه په د باندې ملک ملایک. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر. که اوس الله رب العالمین جواب کوي ولو انزلنا او که نازل کړی وی مونږ ملکا ملایک لقضی الامر، خامخا فیصله به شوی وی الامر د کار، د دوی د کار فیصله به شوی وی. ثم لا ينظرون، بیا به دوی ته مهلت نشي ورکېدی، بیا به دوی ته مهلت او موقع نه وي بلکې د الله عذاب به راځي. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین جواب د بل اعتراض د دوی کوي. دوی به ویل دا رسول ولې ملائک نه راځي؟ ملائک به الله پیغمبر را لېږلی وی. الله رب العالمین جواب کوي که چېرته مونږ دا پیغمبر ملائک را لېږلی وی نو بیا به هم مونږ د انسان په شکل کې را لېږلی. نو کله چې د انسان په شکل کې را لېږلی نو همدغه اشتباه بیا هم راتلله په دې خلکو باندې. ولو جعلناه، او که چیرې ګرځولی وی مونږ دا رسول ملکا ملائک لجعلناه، خامخا ګرځولی به مونږ رجلا سړی، د سړي په شکل کې به وی. وللبسنا علیهم ما یلبسون. وللبسنا او خامخا شک به راوستی وی مونږ علیهم په دوی باندې ما یلبسون، هغه چې اوس دوی شک کوي. دوی چې اوس کوم شک کوي چې دا انسان دی او دا بشر دی، نو هغه وخت کې هم به دوی دا اعتراضونه کولی. ولقد استهزئ برسل من قبلک. د آیت کریمه کې اوس تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکوي، ځکه دغې خبرو سره خامخا انسان نارامه کېږي، تکلیف کې کېږي. الله رب العالمین اوس تسلی ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم ته چې داسې ډېرو پیغمبرانو پورې استهزاګانې او ټوقې کړی شوي دي. ولقد استهزئ، او یقینا ټوقې کړی شوي دي برسلن په ډېرو رسولانو پورې من قبلک مخکې ستانه. فحاق بالذین، راګیر کړل هغه کسانو لره سخرو چې ټوقې کولې منهم د دوی نه ما عذاب د هغه څه کانو به یستهزئون چې دوی به هغې پورې یستهزئون ټوقې کولې. دوی به چې د کومو عذابونو پورې استهزا او ټوقې کولې الله رب العالمین به هغه کې دوی راګیر کړل. قل ته ورته ووایه سیرو وګرځئ فی الارض په ځمکه کې، ثم انظر بیا وګورئ کیف کان څرنګه و عاقبة المکذبین، انجام د تکذیب کوونکو. کومو خلکو چې حق تکذیب کړی دی هغه دروغجن ګڼلی دی، د هغوی انجام تاسې وګورئ. قل لمن ما فی السماوات والارض. د آیت کریمه نه اوس وروسته الله رب العالمین بیا عقلي دلایل ذکر کوي دپاره د توحید، اثبات د توحید یې وکړلو، بیا زجرونه ورکړل. اوس بیا الله رب العالمین دلایل ذکر کوي. قل ته ورته ووایه لمن د چا دپاره دی ما فی السماوات، اختیار د هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، والارض او په ځمکه کې دي، د دې اختیار چا سره دی؟ قل لله. قل ته ورته ووایه لله، خاص الله لره دی دا اختیار د ځمکې او د اسمانونو، دا د الله رب العالمین دپاره دی. كتب علی نفسه الرحمه. دې جمله کې الله رب العالمین جواب دی وهم کوي ولې عذاب نه راځي سیدستی. الله رب العالمین رحیم ذات دی، په خپل ځان باندې رحم لازم کړی دی. کتب لازم کړی دی علی نفسه، په خپل نفس باندې الرحمه رحم کولو. دې ته ویل کېږي لزومي تفضلي. الله رب العالمین په خپل ځان باندې دا لازم کړي دي چې الله رب العالمین به رحم کوي. د بل چا د طرف نه الله رب العالمین باندې لزوم نشي کېدلی او زور نشي کېدلی. لا یجمعنکم الی یوم القیامه. دې جمله کې اوس الله رب العالمین به اشاره کوي چې ګوره داسې امیدونه هم په کار نه دي چې انسان غافله شي، نه قیمت شته دی. لا یجمعنکم خامخا راجمع به کې تاسې لره الی یوم القیامت، ورځې د قیامت ته. لا ریب چې هېڅ شک نشته فیه په هغې کې. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. دم تخویف دی. الذین هغه کسان خسروا چې تاوان کې اچولی دي انفسهم ځانونه خپله، فهم لا یؤمنون پس دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. کوم خلک چې تاوانیان دي هغوی سره د دې خبرو هم ایمان نه راوړي.
وله ما سکن فی اللیل والنهار کہ اس نور دلائل اللہ رب العالمین ذکر کی وله او خاص د الله اختیار کې ما هغه څه دي سکن چې آرام کی فی اللیل پشپه کې والنهار او خوریږي د ورځې شپه کې آرام کې او د ورځې خوریږي دغه ټول د الله رب العالمین په اختیار کې دي وهو السمیع العلیم وهو وغا السمیع ورڅ اوري العلیم هر څه پوهه دی الله رب العالمین هر څه اوري اوریدونکی ذات دی او په هر څه باندې پوهیږي قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض آیاتونو کې الله رب العالمین بعض جوابات د مشرکانو کوي دوی به ویلي کله کله خو زموږ د معبودانو نه مدد غواړه الله رب العالمین جواب راولېږلو ته ورته ووایه چې آیا د الله نه سوا زه کوم دوست ونیسمه الله دی چې الله رب العالمین پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی الله خلکو ته رزق ورکوي هغه ته رزق نشي ورکېدلی قل ته ورته ووایه اغیر الله یا غیر د الله نه اتخذ ونیسم ولیا دوست د الله نه سوا بل څوک دوست ونیسم فاطر السماوات چې پیدا کوونکی دی السماوات د اسمانونو والارض او د ځمکې الله ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي وهو یطعم هغه خوراک ورکوي ولا یطعم او هغه ته خوراک نشي ورکېدلی نو الله رب العالمین داسې صفتونو والا ذات دی د هغه نه اخوا بل څوک دوست او مددگار څنګه ونیولی شي قل انی امرت ان اکون اول من اسلم دې جمله کې الله رب العالمین جواب د دوی د یو سوال کی ویل وی داسې مهمه مسله خو نه ده د توحید مسله الله رب العالمین جواب کی چې ورته ووایه چې په دې باندې ما ته امر شوی دی دا مأمور به مسله ده قل ته ورته ووایه انی امرت یقینا حکم کړی شوی دی ما ته ان اکون د دې چې زه شمه اول من اسلم اول د هغه چا نه اسلمه چې تابع دي الله رب العالمین ته تابع دي د هغې نه اول غاړه کې ښودونکی زه شمه ځکه چې زه د نورو دپاره نمونه وګرځمه ولا تکونن او ته مه کېږه من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یاد کې اوس جواب د بل سوال دی به ویلي وایي که د الله حکم ونه منلی شي نو څه مسله به وشي یا زموږ سره په دې عبادت د غیر الله کې برخه واخلي نو څه چل به وشي الله رب العالمین جواب کی چې د الله عذاب نه ویره ده قل ته ورته ووایه انی یقینا زه اخاف ویریږم ان عصیتو که نافرماني وکړم ربي د رب خپل عذاب یوم د عذاب د ورځې عظیم لوی نه هغه د قیامت د ورځې د عذاب نه زه ویریږم چې الله رب العالمین عذاب رانه کړي من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه کې اوس هغه هیبت د عذاب ذکر کی لویوالی د عذاب د قیامت د ورځې هغه شان ډېر لوی دی که نه د هغه عذاب چې چانه لرې شو بس په ده باندې رحم وشو من هغه څوک یصرف چې لرې کړی شو عنه د هغه نه عذاب لرې کړی شو یومئذ په دغه ورځ فقد رحمه نو یقینا رحم وکړو الله تعالی په ده باندې کوم انسان نه چې الله رب العالمین عذاب لرې کړو د قیامت په ورځ بس په ده باندې رحم وشلو وذلك الفوز المبین وذلك او دا الفوز المبین کامیابی ښکاره ده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو د آیت کریمه کې الله رب العالمین اوس بل دلیل ذکر کوي الله هغه ذات دی چې فقر لري کول مرضونه لري کول تکلیفونه لري کول د الله نه بل څوک نشي کولی وإن يمسسك الله او که ورسوي تا ته الله تعالی بضر څه تکلیف فلا کاشف نو نشته دی لري کوونکی له هغې لره الا هو سوا د الله نه که تا ته څه تکلیف ورسېږي نو الله نه اخوا بل څوک لري کوونکی نشته دی دا دلیل شو په دې باندې چې دا زیارتونه ونې کاڼې او بوټي او قبرونه دا مرضونه خلکو نه نشي لرې کولی دا غاړو ته تارونه اچول لاسونو ته تارونه اچول او داسې نور دا مرضونه نور هم زیاتوي دا د خلکو مرضونه او تکلیفونه نشي لرې کولی تاسې ګورئ نن سبا د عامو خلکو په دې هر قبر او زیارت باندې بیل بیل نوم ایښی دی دا د زیړي بابا زیارت دی او دا د بادو زیارت دی او دا د فلانی زیارت دی دا د تبي زیارت دی او فلان دا د بچو والا زیارت دی دا گنج بخش دی خزانې ورکوي او دا پیر بخش دی دا پیر بچي ورکوي او دا وغه بس دا تقسیمات دي چې د خلکو کړي دي په دې زیارتونو باندې چې دا یو مرضونه لرې کوي دا بل تبي لرې کوي دا بل باد لرې کوي دا یو چې د خزانې ورکوي بل بچي ورکوي دا وغه
نو دا الله رب العالمین ته په کومه عقیده باندې قایلې؟ دا خو هغه ټول صفات د الله رب العالمین نه واخیستل دي مخلوق ته دې ورکړل. نو دا الله رب العالمین ته په کومه عقیده باندې ته قایلې؟ نو دې د وجې نه دا شرکیات دي چې د خلکو کې موجود دي، بلکې الله رب العالمین نار څه غوښتل پکار دي. د الله نه سوا بل څوک لرې کوونکی د مصیبتونو او مرضونو او تکلیفونو دا نشته دی. د آیت کریمه په دې باندې دلیل دی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ نو که ورسوي تا ته بخیر څه خیر فهو نو هغه علی کل شیء په هر یو څیز باندې قدیر قدرت لرونکی ذات دی. وهو القاهر فوق عباده. د آیت کریمه کې الله رب العالمین بل دلیل ذکر کوي. الله زورور او الله رب العالمین اوچت ذات دی. وهو القاهر وغه زورور دی فوق عباده پورته د بندگانو خپلونه. آیت دلیل شو په دې باندې چې فوقیت الله ته ثابت دی، څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي، نه به تشبیه ورکړي نه به کیفیت بیان او داسې نور. وهو الحکیم الخبیر وهو وغه الحکیم حکمتونه والا الخبیر خبردار ذات دی. قل ای شیء اکبر شهادة قل الله شهید بیني وبینکم. آیت کې اوس جواب د بل سوال د دوی کی. حتی د توحید مسله بیان کړه، د پیغمبري مسله دی بیان کړله، نو تا خو یو گواه په موږ باندې پیش نه کړلو. الله جواب کی، الله نه لوی گواه شته دی، الله به دې باندې گواهی کی. قل ورته ووایه ای شیء څه شی اکبر ډیر لوی دی شهادتن په گواهی کی. قل الله ته ورته ووایه الله تعالی شهید گواه دی بیني په مابین زما کې و بینکم او په مابین ستاسې کې. زمونږ او ستاسې ترمنځ الله رب العالمین گواه دی. و اوحیا وحی کړی شوی دی الی ما ته هذا القرآن د دې قرآن لانذرکم د دې لپاره چې ویره درکړم زه تاسې ته به په دې سره ومن او هغه چاته بل هغه چې رسیږي دا قرآن ورته. دا قرآن چې چاته رسیږي غایبین دي هغې ته زه په دې سره ویره ورکړم. ومن بلغ نه مراد تر قیامته پورې خلک دي، قیامته پورې په دې قرآن کریم باندې چې چاته رسیږي نو هغې ته پې وایم زه ویره ورکوم. دا آیت کریمه دلیل دی په ختم نبوت باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت او پیغمبري تر قیامته پورې ده. دا قرآن تر قیامته پورې کتاب دی. د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت او پیغمبري به تر قیامته پورې انسانانو ته شامل وي. انکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. دې جمله کې الله رب العالمین رد کی په مشرکانو باندې. انکم آیا تاسې لتشهدون گواهی کوي ان مع الله چې یقینا د الله تعالی سره آلهة اخرى نور د بندګۍ لایق شته. قل لا اشهد قل ته ورته ووایه لا اشهد زه گواهی نه کوم. قل ته ورته ووایه انما هو اله واحد یقینا هغه اله واحد حقدار د بندګۍ واحد یو دی. الله تعالی حقدار د بندګۍ یو دی. واننی بریء مما تشرکون واننی او یقینا ز بریء بیزاره مما داغه نه تشرکون چې تاسې شریکان جوړوئ د الله سره. تاسې چې د الله سره کوم شریکان جوړوئ هغه نه زه بیزاره یم. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین دلیل نقلی ذکر کی. مخکې د الله رب العالمین شهادت او گواهی ذکر شوه، نو د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین د اهل کتاب گواهی ذکر کی چې دا حق پیغمبر دی. الذین کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ هغوی ته کتاب یعرفونه پیژني دا پیغمبر لره کما یعرفونه لکه څرنګه چې پیژني ابناءهم زامن خپله. د دې صداقت او د ده رښتینولي دا داسې پیژني لکه څرنګه چې خپل زامن پیژني. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. د جمله کې اوس هغه عنادي کافرو ته اشاره کوي. دوی ته چې هر څومره دلیلونه بیان کړي دوی بیا هم ایمان نه راوړي. الذین هغه کسان خسروا چې تاوان کې اچولي دي انفسهم نفسونه خپله فهم نو دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. هر څومره دلایل چې ورته بیان شي بیا هم ایمان نه راوړي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. د آیتونو کې الله رب العالمین اوس تخویف ورکي مشرکانو او دارنګ اهل کتابو ټولو ته. ومن اظلم او څوک دی ډېر لوی ظالم ممن دا هغه چانه افترا چې جوړی علی الله په الله باندې کذبا دروغ، الله باندې دروغ جوړی
او کذب بآیاته یا دروغجن گنی بآیاته آیاتونه داغه الله آیاتونه دروغجن گنی انه لا يفلح الظالمون انه یقینا لا يفلح الظالمون نشی کامیابی دی الظالمون ظالمان ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا آیاتونو کې الله رب العالمین زجر او تخویف مشرکانو ته ورکي ويوم نحشرهم او باغ ورځ باندې نحشرهم چې راجمع بکو مونږ دوی لرا جميعا ټول به راجمع کو ثم نقول بیا به وویو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې شرک یې کړی این شرکاؤکم چیرته دي شریکان ستاسې الذین هغه کسان کنتم تزعمون چې تاسې پې ګمان کوو تاسې ورباندې ګمان کولو چې دا الله سره شریکان دي ثم لم تکن بیا به نه وي فتنتهم بانه د دوی الا مگر ان دا قالو چې وی به والله ربنا قسم دے پا اللہ باندې ربنا چې رب زمونږ دے ما کننا مشرکین ما کننا مونږ نو مشرکین شرک کوونکي هلته به د خپل شرک او د شرکیاتو نه انکار وکړي نو ځکه الله رب العالمین فرمایي چې انظر وګوره کیف کذبوا څرنګه دروغ وایي علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې وضل اورک بش عنهم د دوی نه ما هغه کانو یفترون چې دوی دروغ جوړوله دوی چې کوم دروغ جوړول هغه ټولې خبرې ورڅه به د دوی نه ورک شي ومنهم من یستمع الیک د ایتي کریمه کې الله رب العالمین زورونه ورکوي دوی ته بعضې خلک دوی کې قرآن ته غوږ دي ولیکن په دې نیت باندې نه ږدي چې دوی ته هدایت وشي او څه فایده واخلي بلکې دوی غوږ دي په اراده د تکذیب باندې د دوی اراده چې دوی تکذیب وکړي او د هغې پورې استهزا او ټوقې او مسخرې وکړي ومنهم او بعضې دوی نه من هغه څوک دي یستمعو چې غوږ دي الیک تا ته غوږ دي او نه پوهېږي وجعلنا او ګرځولې د مونږ علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې اکنة پرده ان یفقهوه د پوهې د دې قرآن نه د قرآن د پوهې نه مونږ د دوی په زړونو باندې پرده ګرځولې ده وفي آذانهم او په غوږونو دوی کې وقرن دروندوالی دی الله رب العالمین غوږونو کې دروندوالی ګرځولی دی دا قرآن کریم صحیح وانه اوري سوال دا دی چې الله رب العالمین د دوی غوږونه درانده کړي دي د حق نه نو دوی څه ملامتیا ده نو جواب دا دی چې دغه دروندوالی چې د دوی په غوږونو کې پیدا شوی دی د دوی د اعمالو د وجې نه د دې سبب د دوی اعمال دي د دوی د اعمالو په وجه باندې الله رب العالمین د دوی په زړونو باندې مهرونه وهلي دي غوږونو باندې او دارنګه په سترګو باندې پردې دي وان یروا که وویني دوی کل آیات هر قسمه نښه لا یؤمنو ایمان نه راوړي دوی بها په هغې هر قسمه معجزه وګوري بس دوی په هغه باندې ایمان نه راوړي حتی تر دې پورې اذا جاؤک چې راشي دوی تا ته یجادلونک جګړه کوي تا سره یقول الذین وایي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی ان هذا نه دی دا قرآن الا اساطیر الاولین الا مگر اساطیر الاولین قصې د زړو خلکو دي قرآن کریم ته به اساطیر الاولین ویلې وي دا د زړو خلکو قصې دي اوس وخت کې هم دا ملحدین او سیکولران او دا خلک دی وی دا قرآن کریم وی دا خو د تیرې زمانې سره لګېدلو او هغه زمانه کې کار ورکولو او تطبیقېدلو اوس وخت کې وی ماډرن زمانه ده او ټکنالوژي زمانه ده وی قرآن دا دې زمانې سره نه لګېږي والعیاذ بالله نو دا کفر دی او دا د مشرکانو خبرې دي قرآن کریم دا داسې کتاب او داسې قانون دی او داسې نظام دی دا په هرې زمانه کې تطبیقېږي هرې زمانې سره دا سمون خوري د هرې زمانې د مشکلاتو حل په دې قرآن کریم کې شته دا تر قیامته پورې شامل نظام او شامل کتاب دی وهم ینهون عنه وینأون عنه د آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر او زور نه ورکوي دا مشرکان دا خلک دي چې خپل هم د حق نه لرې کېږي او نور خلک هم د حق نه منع کوي وهم ینهون او دوی منع کول کوي عنه د هغه نه د قرآن کریم نه خلک منع کوي وینأون او لرې کېږي عنه د هغه نه خپله هم د هغه نه لرې کېږي یا بعضې مفسرین ویلي دي چې دا آیت کریمه وایي د ابو طالب او د ده په شان ته بعضې مشرکانو باره کې نازل شوی دی او معنا دا ده چې وهم ینهون عنه دوی منع کول کوي عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلق تینا منع کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ضرر او تکلیف نه رسیږي وینأون عنه خپل هم تینا لرې کېږي معنا دا چې د هغه تابعداري نه کوي د هغه پیغمبري نه مني او حق ته غاړه نه ږدي او دا یقیني وه چې ابو طالب د نبی صلی الله علیه وسلم ډېره سخته دفاع کړې ده ډېرې سختي او تکالیف یې د هغه سره ګاللي دي
ولیکن ایمان نه دی راوړی. د وجې نه امام قرطبي رحمه الله ناشنا اشعار د ابو طالب نقل کړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په اشعارو کې دا خبره کوله، تا ته څوک ضرر نشي درکولی، خپل دعوت باندې سینې یخې که په دې خلکو باندې. په اشعارو کې هغه ته خطاب کوو چې والله لن یصلوا الیک بجمعهم حتى وسد في التراب دفینا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. ابو طالب ورته وی چې قسم په الله چې دوی به تا ته ګوتې در نه وړي تر څو پورې چې زه مړ شوی نه یم یا خاورې په ما باندې نه یې اوښتي او دفن شوی نه یم. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا. په خپل کار باندې د دوی سینې وچوه، تا ته به څوک ضرر او تکلیف در نه کي، او خپل سترګې دې یخې که. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا. او تا ما ته دعوت را کړلو او زه دا فکر کوم ګمان کوم چې ته زما خیرخوا یې. فلقد صدقت وكنت قبل أمينا، تا رښتیا ویلي دي او ته مخکې د نم امانتدار وي. وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، او تا داسې دین پیش کړلو چې زه پوهیږم چې دا د ټولو دینونو نه یو غوره دین دی. ولولا الملامة وحذار مسبة، که چېرته وي ملامتیا د خلکو نه وي او د دې پیغلو پیغورونه نه وي، لوجدتني سمحا بذاك یقینا، نو تا به زه موندلی وی چې ما ستا دین ته چې دی یقیني غاړه ورکړی وی، ښکاره او یقیني به مې ستا دین ته غاړه ورکړی وی، ولیکن دا پیغورونه او دا ملامتیانې زه نشم برداشت کولی. سبحان الله. نو دې د وجې نه بعضې مفسرین ویلي دي چې د آیتونه د ابوطالب او د بعضې مشرکانو باره کې نازل شوي دي چې دوی خلک هم منع کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه ته تکلیف ونه رسي، او بیا خپل هم چې دی د هغه نه لرې کېږي، حق ته غاړه نه ږدي. نو وهم ینهون عنه، او دوی منع کول کوي عنه د هغه نه، وینأون او لرې کېږي خپل هم عنه د هغه نه، خپل هم ورته غاړه نه ږدي او نه ایمان راوړي. وإن يهلكون، او دوی نه هلاکوي الا انفسهم مگر نفسونه خپله، وما يشعرون، او دوی نه پوهېږي. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. د آیت کریمه کې تخویف اخروی ورکی، آخرت کې به دوی ډیر ارمانونه ورکی، ولیکن بیا به دوی نه وخت لوي. ولو ترى، او کچېرې وګورئ ته اذ وقفوا، هغه وخت چې وبدرولی شي دوی علی النار په اور باندې ودرولی شي یا د اور په خوا کې ودرولی شي. فقالو، نو وایي به دوی یا لیتنا، افسوس دی مونږ لره، نردو چې مونږ واپس کړی شوی وی، ولا نکذب، او نه وی دروغجن کړي مونږ بآیات ربنا، آیاتونه د رب زمونږ، ونکون، او وی مونږ من المؤمنین د مؤمنانو نه، بیا به د ایمان ارمان کوي ولیکن هغه وخت به د نه تیري. بل بدا لهم، بلکې ښکاره به شي لهم دوی ته ما هغه کانو یخفونه چې دوی پټول من قبل مخکې دینا، مخکې چې کوم شرک پټول هغه به دوی ته ښکاره شي. ولو ردو، او که واپس شي دوی لعادو، خامخا به ګرځي لما هغه کارونو ته نهو چې منع شوي دي دوی عنه د هغې نه، دوی چې د کومو کارونو نه منع شوي دي همغې ته به بیرته واپس شي. وانهم، او یقینا دوی لکاذبون، خامخا دروغجن دي، دوی چې څه دا دروغ دي. وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا، د آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر و زورونه ورکوي د مشرکانو ته په انکار د قیامت باندې. وقالو، او وی دوی ان هي نه دی دا الا حیاتنا الدنیا، الا مگر حیاتنا ژوند زمونږه دنیا نږدې. معنا دا ده چې دوی وایي چې ژوند نه دی مگر صرف همدغه نږدې ژوند چې دنیا ژوند دی دا دی. وما نحن، او نه یو مونږه بمبعوثین، دوباره راپورته کړی شوي، دوباره به چېرته مونږه راپورته نه کړی شو. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، کله چې قیامت کې راپورته شي او د الله مخې ته ودرېږي نو بیا به دوی پوه شي. ولو ترى، او که ووینئ ته اذ وقفوا، هغه وخت چې وبدرولی شي دوی علی ربهم رب خپل ته، خپل رب ته ودرولی شي. قال، وبوی الیس هذا بالحق، الیس یا نه دی هذا دا ژوند بالحق حقا، دا حق ژوند نه دی،
دا قیامت حق نه دی؟ قالو دوی به ووایي بلا ولې نه وربنا او قسم دی په رب زمونږ. بیا هلته قسمونه خوري چې دا حق دی. قال او به وایي الله تعالی فذوقوا العذاب پس وڅکئ عذاب بما کنتم تکفرون بما په سبب داغې کنتم تکفرون چې تاسې کفر کولو. اوس نو عذاب وڅکئ. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.